سلامونه دوستانو، راځئ نن د پی آی پی یا پیرول ان پلیس په اړه تاسو لپاره بشپړ معلومات درته درکوم چې دا یو نوی پروګرام راوتی دی، نوی پروګرام دی او دا د امریکا د حقوقي وکیلانو څخه په سوشل میډیا کې نشر شوی دی. Place is going to be issued to people that are married to U.S. citizens. Here, So the Biden administration's announcement on immigration is not a change. Breaking immigration news. This is important news and good news. The New York Times is reporting that the Biden administration... Official guide being used across the Some paroling place applications are being approved. The new rules for parole... او دا ما کاپی کو بیا هغې نه وروسته ما ټول اړوند موضوعات مې ورته چک کړه. اوس مې یو ویډیو په شکل عامه پوهاوی ویډیو مې جوړ کړی دی. تر اخره پورې ما سره وګوره چې دغه پروګرام ته ایلیجیبل او که نه. پیرول ان پلیس یا پی آی پی څه شی دی؟ دا یو قانوني پروګرام دی چې هغه کسانو ته موقتي قانوني حضور ورکوي چې له مخې پرته له اسنادو امریکا ته داخل شوي وي خو د پوځ له غړو سره کورنۍ اړیکه ولري. دا پروګرام مرسته کوي چې کورنۍ سره یو ځای پاتې شي او د جلا کېدو مخه ونیول شي. څوک کولی شي دغه پروګرام ته درخواست ورکړي، یعنې څوک کولی شي دغه پروګرام ته اپلای وکړي. تاسو ممکن د پی آی پی لپاره وړ یاست که چیرته تاسو د لاندې کسانو له ډلې سره یاست: میړه یا ښځه، مور او پلار، کونډه یعنې مثال چې کونډه شوی، ناواده اولاد چې یو ویشت نه ښکته عمرونه وي، او ستاسو خپلوان د امریکا په پوځ کې فعال وي یا پخوانی عسکر یا ویټرن وي، سلیکټډ ریزرو کې یعنې شامل وي. ولې دا پروګرام ډیر مهم دی؟ دا ولې مهم دی؟ څه دپاره مهم دی؟ ډیر کسان چې بې اسنادو امریکا ته داخل شوي وي عموما نشي کولی د امریکا دننه خپل حالات قانوني کړي، خو پی آی پی هغوی ته دا فرصت ورکوي چې له امریکا دننه ځینې قانون پروسې پر مخ یوسي. د پی آی پی مهمې ګټې په امریکا کې موقتي قانوني حضور یا لاپول پرسنس او ډیپورټ کېدو خطر کمیدل، د کار اجازه یا ورک پرمټ ترلاسه کول، سوشل سیکیورټي نمبر لپاره په ځینو حالاتو کې د ګرین کارت لپاره له امریکا دننه درخواست یا اجسټمنټ آف سټیټ. مهم حقوقي ټکي د دې څه شی دی؟ د داخلېدو او قانوني پی آی پی لافول انټري اجازه توګه ګڼل کېدی شي چې دا د هغو کسانو لپاره ډیر مهم دی چې غواړي خپل سټیټس بدل کړي. هر کس جلاوي نو مسلکي مشوره اخیستل مهمه ده، یعنې خپل وکیلانو سره باید وګورئ. مهمه یادونه، دا پروګرام مستقیم گرین کارت نه دی، دا یوازې یو موقتي حل دی چې تاسو ته فرصت درکوي چې خپل حالات ښه کړئ. پروسه یې څومره وخت نیسي؟ دا پروسه وخت د هر کیس له مخې فرق کوي، خو معمولا څو میاشتې وخت نیسي. دغه وروستی معلومات د پی آی پی یا پیرول ان پلیس په نامه دغه کوم تشریحات چې ما تاسو لپاره درته درکړه، دا بیا کولی شي چې تاسو دا اما پوهاوی دی، اما پوهاوی ویډیو ده دوستانو، دا تاسو کولی شي چې خپل وکیل سره حقوقي مشوره درکړي، وکیل ته وکیل ونیسئ، پیسې ورته ورکړئ او ورسره کنسلټیشن ونیسئ، هغې سره وګورئ، هغې به درته د دغې په اړه تازه او جزئیات به درته درکړي، ټکي تا ته به معلومات درته درکړي، ته خپل حالات هغې ته تشریح کړه، نور هغې به تا ته ووایي چې ته دغې پروګرام ته ایلیجیبل او که نه. نو دغه یو نوی پروګرام دی، تاسو به کتلی په سوشل میډیا کې ډېری امریکایي وکیلان د خپله یې دا نشر کړی دی. همدغې له طریقه ما هم هغې نه کاپي واخیستو، دا مې ترجمه کړې او دا مې تاسو دپاره دغه پروګرام جوړ کړه او دغه ترجمه مې تاسو دپاره ویډیو په بڼه مې درته تشریح کړه. نو که چېرته دغسې پروګرام ته تاسو ایلیجیبل هستئ نو تاسو کولی شئ چې خپل ځان ته وکیلان ونیسئ، هغې ته سره مشوره وکړئ او دغې دپاره به تاسو دپاره اپلای وکړي. نو کوشش وکړئ نورو دوستانو سره هم دغه شریک کړئ تر څو هغوی هم دغې څخه خبر اوسي. بیا هم ډېره مننه، ژوندي اوسئ. سلام علیکم.